دا یو پیغام د ټولو ملګرو سره نشرول غواړم چې کومه واقعه زما سره سوې ده. زه غواړم چې نور ملګري د دغه سره هوښیاران سي او بیداره سي. دوستانو کوم څوک چې د سوشل میډیا د لارې یا د موبایل د لارې د دې کومې پیسې د محفوظه کړې وي یا د خپل اکاونټونه جوړ کړي وي، هغه که په بینک کې وي، که په ایزي پیسه کې وي، که په جاز کیش کې وي، په کار دا دی د هغه سره ډېر احتیاط وکړي. دا وخت دلته په پاکستان کې یو نظام یو سیستم هم ټیک نه دی. پرون زما خپله واقعه درته بیانوم چې ماته د جاز کیش د هیلپلاین څخه په خپله ټلیفون راغلی. هغه نمبر ما وکتلی د جاز کیش د کمپنۍ د خپل د اپیس نمبر و. ماته ټلیفون پر راغلی چې ستا جاز کیش اکاونټ بند سوی دی، ته غواړې چې دا خلاص کړې. ما ورته ویله چې زما جاز کیش اکاونټ سم دی، څه به سوی دی، بند سوی ولې دی. ماته ویله چې یا ستا اکاونټ بند دی، موږ تا ته پر بل نمبر باندې ګرده ډیټیل درکو، ته ویډیو کال پورته کړه. چې ګورم پر ساده واتساپ باندې ویډیو کالونه را شروع سو. زما سر خلاص شو چې واقعي دا یو سکیم دی. پر کاټوله مې جاز کیش اکاونټ ته ولاړم، جاز کیش اکاونټ مې اده چې څنګه راته ویلي و هغه رقم و. نو بیا په سوچ کې راغلی سړی ویډیو کال مه پورته کوه، دغه ټلیفون ورسره وکړه. ټلیفون مې ورسره وکړ، ویم څنګه مسله ده. وایي که ته غواړې چې ستا جاز کیش اکاونټ خلاص شي نو دغه ویډیو کال پورته کوي. ویډیو کال ما نه پورته کوي، سړی خامخا د مخ سکین کوي یا بله کوي. بیا لږ ساعت بعد ما ته میسج راغلی چې ستا او ټي پي چاته مه ښیه، ستا او ټي پي مطلب ستا جاز کیش اکاونټ خلاص شو، دغه پاسورډ چې تا ته کوم درلی دا د چا سره مه شریکوه. هغه پاسورډ چې ما وکتی چې خپل جاز کیش اکاونټ ته رالم، جاز کیش اکاونټ مې بل چا په خپل موبایل کې خلاص کړی دی. ما ته په جاز کیش کې دا وایي چې ستا دغه اوس نوی ډیوایس ستا اکاونټ په بل موبایل کې خلاص دی. نو زه ډېر حیران سوم چې واقعي په پاکستان کې یو داسې سکیورټي سیستم نه دی برابر. که څوک غواړي چې خپل سرمایه محفوظه کړي یا خپلې پیسې محفوظه کړي یا خپل ایپس محفوظه کړي، نو په کار دا دی که د بینک اکاونټونه څوک لري یا د ایزي پیسې لري یا بل داسې ایپس کې دی خپله پیسه یا سرمایه خوندي کړې وي، په کار دا دی مه د داسې ناوله د چا نمبر پورته کوئ، مه په هیلپلاین باور کوئ، مه خپل پاسورډ چې تاسو ته کوم پر نمبر باندې میسج راسي ما هغه کوډ شپږ توري یا څلور توري کوډ تا ته در وښیي، ما هغه چاته ورښایاست. اکثره وخت دا اوس که زما په جاز کیش کې ما ډېرې پیسې ایښې وی یا راته پرتې وی، دا پیسې خو ګردې الریډي دا خلکو زما څخه غلا کړي وې. نو دا رقم ډېرې واقعې بیخي ډېرې پېښې شوي دي چې د خلکو د بینکو څخه پیسې دا رقم د بینک منیجر په نامه ټلیفون ورته راسي، د اکاونټ څخه پیسې وتلي دي، دا رقم د ایزي پیسې هغې هم دا رقم ده، د جاز کیش هغې هم دا رقم ده. نو د ویډیو پیغام جوړولو مطلب مو دا دی چې خپل سکیورټي کوډونه یو چاته مه ورښایاست. که تاسو ته دا رقم ټلیفونان راځي، دا رقم میسجونه درته راځي، مه دا اټینډوئ، مه دا پورته کوئ، مه د چا په خبرو کې راځئ. هېڅ دومره و چې پرون زما سر ورسره خلاص و، پر هغه باوجوده زما جاز کیش اکاونټ ایکس و، زما جاز کیش اکاونټ د بل چا په موبایل کې خلاص و. دا ډېره ناممکنه خبره وه، خو بیا هم دغه کار زما سره وسو. زما سره ټول شیان په ثبوت پراته دي، سکرین شاټونه مې اخیستي دي. نو ټول ملګرو ته دا وایم چې خپل سکیورټي کوډونه د یو چا سره مه شریکوئ، خپلو پیسو او د خپلو سرمایو خیال وساتئ، او دا رقم ټلیفونان او شیان چې راځي د یو چا د ما ټینډوئ، ډایرکټ کمپنۍ ته خپله ځي، د هغو سره دغه مجلس شریکوئ. ځکه اوس کمپنیانو کې هم چې کوم ناست منیجران دي هغو هم دا فراډونه او دا کیسې شروع کړي دي. نو ډېره مننه، ویډیو پیغام مخ ته نشر کړئ چې نور مسلمانان د دغه شیانو سره هوښیاران سي. اکثره اوس دغه فراډونه هم د بینک اکاونټو سره روان دي، هم د جاز کیش سره، هم د ایزي پیسې سره، هر ځای کې چې تاسو پیسې خوندي کړي وي هغه بینک منیجران غله دي، ورته ناست دي ستاسو پیسې لوټېدل غواړي. ډېره مننه.